مین ربابي لنډه کیسه. ژوند پخپله د کیسې جوړونکی او زیږونکی دی. که مو باور نه راځي او پوښتنه کوئ چې څنګه، نو راځئ له ما سره یو ځای د ژوند په پیاوړي لاس یوې جوړې شوې کیسې ته غوږ ونیسئ، او چې کیسه مو واورېده نو به د هغې مسند وکړئ او وبه وایاست چې رښتیا ژوند ډېرې افسانې جوړوي او د دغو خوږو افسانو سره یا زړونه خوشحالیږي او خوځېږي او یا ډېرې سترګې ژړېږي او د زړونو ښیښې ماتوي. اوکې، دغه کیسه په ډېرو پخوا زمانو کې زموږ د هېواد په یوه لرې سیمه کې چې سمسورې کروندې د یوه سپان د سیند په خوا کې پرتې دي تېره شوې ده. د دغو کروندو او ځمکو په دواړو خواو کې دوه ستر څنګرونه، یعنې دوه داسې اوچت غرونه ولاړ دي چې په اوچتوالي کې یو له بل سره یې سیالي وه او تل به یې وریځو په سرونو باندې اتڼونه کول او د بري او برم ترانې به یې ویلې. هماغسې چې طوفاني او خونړي سیند همدا مرسته او فیض له کروندو سره کاوه چې خړوبې شي، همداشان همدغو دوه مغرورو او له برم نه ډکو غرونو هم نه پرېښودل چې ساده بزګران په بیه لرګي او بوټي واخلي او کله به د مني سړو سیلیو په خپله بېرحمه متروکا د بزګرانو مخونه شړقول، نو به د دغو غرونو فیض ته اړتیا پیدا شوه. دوی به د دې اوچتو غرونو سرونو ته ختل او د ژمي لرګي او بوټي به یې راوړل او بیا به یې په ډاډه زړه د ژمي د هول له ډکو یخنیو او باد کویو سره د لیوانو د مستۍ لاره څارله. دغه دره ډېره ښکلې وه، داسې ښکلې چې یوازې یو نازک خیاله شاعر تمثیلولی شي. کله به چې د شینګتي اسمان زرغون رنګ د سیند پر مخ انعکاس وکړ نو به یې ښکلا له ورایه زیاته شوه. د کلیوالو کورونه داسې ښکارېدل لکه چې په یوه شنه بخمل باندې د سرو زرو بڅرکې خپاره شوي وي، او دا به هغه وخت و چې د شنو او کروندو او غټو ونو د پاڼو له منځه به د خټو کلاګانې ښکارېدلې. کلیوال تل خپل کورونه خپلو کروندو ته نږدې جوړوي. د دغو کورونو په منځ کې یا لږ څه لرې د ځینو کلاګانې به څه اوچتې او برجورې هم وي. د زیاتې پاملرنې او توجه وړ دي هغه دا چې یوه کوچنۍ کلا او یوه لوړه کلا ده چې زموږ قهرمان ورسره اړیکه لري او د کیسې قهرمانانو دواړو په دغسې بېلابېلو چاپېریالونو کې ژوند کړی دی. یو په یو معمولي کلا کې او بل یې په برجوره کلا کې. د بزګرۍ او مالدارۍ ژوند دلته ښه ښکارېده. د دغو کلیوالو په منځ کې یوه څېره وه چې هغه موږ ته په زړه پورې ده. د همدغه کلي په برجورې کلا کې یوه کورنۍ ژوند کوي چې هغه موږ ته زموږ د کیسې قهرمان پیدا کوي. دا دوه کورونه په یو انځر خان پورې اړه لري چې د دغه کلي یو لوی خان بلل کیږي او تل په ښو کارونو او خیر لټونه کې نوم لري او د ټولو چارو مشرتوب ور په غاړه دی. او بل کور هم دی او خوار بزګر دی چې زین الدین نومیږي او کلیوال او د چاپریال خلک د بې ارزښتۍ او خوارۍ په وجه زینو بولي. زینو لږ څه ځمکه لري خو بیا هم د دې لپاره چې خپله ګزاره وکړي د انځر خان کاکا بزګري کوي. هر څه انځر خان کاکا دته خو خدای ورکړې ده، ښایسته ډېر جایداد لري او ګزاره یې کیږي او سربیره پر دې د کلي مشر هم دی او د دې سره سره ډېر لمونځګزاره او د چاپېریال د دودونو منونکی او ښه سړی هم دی. اوکې، زموږ کیسه له همدې ځایه او د دغو خلکو د پیژندګلوۍ سره شروع کیږي. د مني په یوه ساړه ماښام کې د زینو کره په ډېره غمجنه او سړه فضا کې یو تعامل ترسره کیږي او خدای زینو ته یو ښکلی زوی ورکوي، خو هیڅوک نشته چې د پیدایښت د ښادۍ لپاره یې ډزې وکړي او یا په اتڼ کې ورته واوړي. یوازې د خپلې میرمنې ډېره کراره او له خوږ څخه ډکه خبره اوري چې ورته وایي زوی دی
اوکې، په دې توګه و چې د زینو په ژوند کې دا ډیره لویه پیښه وشوه، خو سره د دې هم زمانې هومره زیاته پاملرنه ورته ونه کړه. هماغسې چې په زیږېدنه کې یې چا اتڼ ورته ونه کړ، نو همدا شان څوک پوه نه شول چې ژوند به ورسره څه وکړي، او زینو کوچني بادام ګل د سرنوشت مخه په کوم لوري ته به ویسي. په دې توګه هغه 6 کلنۍ ته ورسید. بادام ګل لا د 6 کلونو و چې د زمانې ناخوالو په څپېړو وواهه او د خپل ژوند له ډېرې خواشینۍ کوونکې پیښې یعنې د پلار له مرګ سره مخ شو، او څه موده لا تېره شوې نه وه چې مور یې هم خدای پاماني ورسره وکړه. دوی دواړه یعنې د بادام ګل پلار او مور مړه شول، او دی یې د زمانې د پیښو خونړي طوفان ته یوازې او یو وزر یې پرېښود. د زمانې زورورو منګولو هغه ونیو او هره خوا یې چې لاس او پښې اچولې د خلاصون لاره ورته نه وه. کوم وخت چې د زینو د میرمنې بختورې د ښخولو مراسم پای ته ورسېدل، نو د کلي یو سپین ږیري بزګر نارې کړې: کلیوالو، دا بختوره توړۍ خو مو خاورې ته وسپارله، خو د زوی سره به یې څه چل کیږي؟ لومړی خو ټولو بزګرانو سترګې او سرونه ښکته واچول او له هیچ چا نه غږ او غوږ نه خوت، خو همدا چې انځر خان کاکا په تسبو باندې وظیفه پای ته ورسوله، نو یې خپل بوډا مزدور ته غږ کړ او په هغه باندې یې سپارښتنه وکړه چې پیرکه هلک کور ته بوځه او په بیبي باندې یې وسپاره. په جومات کې یو شور بګت جوړ شو. یو وویل خدای دې خیر ورکړي، بل وویل کور دې ودان، او دریم وویل ته په رښتیا سره هم زموږ سرپوښ یې، موږ ته دې خجالت راکړ. ګنګوسې پورته شوه. له هرې خوا په انځرګل کاکا باندې د دعاګانو او ستاینو باران جوړ شو، او په دې ترتیب بادام ګل خپل دویم کور ته ولاړ. دلته باید ووایو چې انځرګل کاکا یوه د 2 کالو لور هم درلوده چې په ډېر ناز او نعمت کې لویدله، چې په مور او پلار هم زښته زیاته ګرانه وه. کوم وخت چې خان خپل کور ته ولاړ، میرمنې یې ورته وویل سړیه عجب کار دې وکړ، د زینو زوی که نور هیڅ هم ونه کړي، دومره خو به یې له لاسه وشي چې شیرینو مشغوله کړي. د انځرګل کاکا له خبرې څخه زیات وخت تیر شو. زمانې پوره 12 څرخه ووهل او د کلونو په نامه سره یې دغه څرخونه وکړل. ډېر ژمي راغلل او ډېر پسرلي تیر شول. د دغو څرخونو سره بادام ګل پوره 18 کلنۍ ته پښه کېښوده. یو وخت به شیرینو نیا ځوروله، ویل به یې چې که خدای کول نو څو کاله وروسته به قیامت شي. نو شیرینو به په دې خبرې ډېر وژړل او خپلې مور ته به یې سرټکونه کوله چې ما وایي قیامت دی، خو دا دی اوس په رښتیا سره قیامت و. د دې تورې او خمارې سترګې، د دې متناسب اندام، سپین مخ، تورې او اوږدې څڼې، د ده جګه ونه او سرې شونډې، دا ټول د هغه قیامت نښې وې چې ماما ورته د هغه د رارسېدو پیشبیني کوله. د ټول کلي او له کلي نه بهر د نورو کلو ځوانانو د شیرینې د مینې او وصال ارمان تل په زړه کې روزه، خو دا دومره بې خیاله او مغروره وه چې د محیط او چاپېریال په ګنګوسو یې څه پروا نه کوله. وروسته تر 3 کالو بادام هم پوخ زلمی شوی و. تورو څڼو یې نظرونه راښکل، جګې ونې او غنم وزمې څېرې یې د کلي د پیغلو په زړونو کې یوه ګونګه او خامه تمه پیدا کوله، او هر چیرې به چې پیغلو لیده نو زړونه به یې د ده په میړنۍ څېرې باندې درزېدل. خو دې خوار دې کره ورځ په کرونده کې لګیا و. شپه او ورځ به یې آرام نه کاوه. په ژوند کې یې یوه کړنلاره درلوده او هغه کار و، او بس
له همدې کبله هم و چې په خان باندې زښت زیات ګران و او تقریبا یو ډول پلرنۍ مینه یې ورسره پیدا کړې وه او دا د دې لپاره چې بادام ګل سربیره په زیات کار په میړانه او زړورتوب کې هم له چا نه کم نه و. کوم وخت چې ماښام ستړی او ستومان له کروندې څخه راغی او غوا یې په یو غوجل کې وتړله، واښه یې ور واچول، نو به پټ کوټې ته ننوت او د خان رباب به یې واخیسته، په زنګانه به یې کېښود. تر ډېره وخته به یې د رباب په تارونو کې خپل اوږده او ناپایه غمونه هېرول. همدا چې له رباب یې ترنګ ترونګ پورته شو، نو بیا به یې په یوه شېبه کې خپل ټول غمونه د هیرې لاس ته سپارلي وو. ده به د رباب په تارونو د غم سازونه سورول، ده به تارونه داسې په سوز او درد راوستل چې هغوی به د ده ټول غم احساس کړ، د بېکسۍ غم، د غریبۍ او بېوزلۍ غم، او تر ټولو پورته د یوازیتوب غم او د یوې ګونګې او خامې مینې غم. اوکې، دی په دا وروسته کې پوه شوی و چې په زړه کې یې د مینې یوه څړیکه پیدا شوې ده. له چا سره؟ همدا چې احساس به یې دغه پوښتنه ترې وکړه، نو په اننګو کې به یې ودړم، وینه وچلېده او ورو به یې له ځان سره وویل: اوف شیرینو، آیا زما او ستا ژوند به امکان ولري؟ او د دې احساس سره به یې ګوتو قوت وموند او په تارونو به یې قیامت ګډ کړ. دریاب نه به چغې او فریادونه پورته شول او هغه وخت به دی پوه شو چې مینه یعنې څه. شیرینو تر دې کمه نه ځورېده. د هغې غوږونه به هم دې ته منتظر وو چې د رباب چغې او نارې اوچتې شي. نو بیا به یې په زړه کې ویل چې خدایه موږ یو تر بله ورسوې، او له دې خبرې سره به یې د حسن او ښکلا په ګلانو باندې د حیا شبنم وڅڅېد. د بادام ګل په رباب کې یو اعجاز و، شور و او ذوق و. هیڅوک نه و چې د ده رباب واوري او بیا خپل ذهن ته تمرکز ورکړی شي. همدا چې د تارونو به شور جګ شو، نو کار به یې پرېښود او غوږونه به یې دغو فریادونو ورډک کړل. په دې فریادونو له شور او ذوق ډکو ترانو کې د هغه د پلار موره کمکی د زړه حال و چې سرنوشت د خلکو مزدور کړی او تر دې پورته یې د دغو خلکو د ښکلې لور مینه هم په زړه کې ورځای کړې وه. موږ مخکې هم وویل چې بادام ګل نه یوازې یو زیار ایستونکی او وفادار مزدور و، بلکې له دې سره سره خدای یو ښه خوی، ښه میړانه او لکه د زمري په شان زړه هم وربخلی و. یوه ورځ دی د کلي په منځ کې را روان و، سپاره یې په اوږه باندې و او غوایان یې مخکې. په دې وخت کې د بر کلي یو سپک زلمي په لاره باندې ودراوه او ورته یې وویل: اوهو بادام ګله، یوه خبره مې درته کوله. بادام ګل چې دغه زلمی ښه پېژانده، په تریو تندي او قار یې ورته وویل چې هلکه څه وایې؟ خبره زر کوه چې زه اوزګار نه یم. هغه زلمي ورته وویل: دا زما پیغام شیرینو ته. او لا بادام ګل دا خبره سمه نه وه اورېدلې چې سپاره یې له اوږې ښکته کړه او بیا یې وخت ته سپک زلمي ته سوک په خوله کې ورکړی و. د دوی جګړه ډېره اوږده شوه. بادام ګل پرې زړه ښه سوړ کړی و چې زلمي چاقو پسې راوایست او دی یې په ورانه کې په چاقو وواهه. نورو بزګرانو دوی سره بیل کړل او بادام ګل کور ته راغی. د هیچا ته غږ ونه کړ، خو بیا د وخته دا احوال خان او د هغه کول ته رسېدلی و او سم په همدې شپه و چې ده او شیرینو یو بل سره د زړه خواله وکړه او یو د بل په مینه سره خبر شول. کیسه داسې وه چې همده بادام ګل د بر کلي زلمي سره شخړه وکړه، نو بیا وروسته کور ته راغی. ډوډۍ یې ورته رالیږلې وه، خو ده ځواب ورکړی و چې ډوډۍ نه خورم. همدا چې دا احوال کور ته رسېدلی و، نو خان یې پوښتنې ته راغی او ویې ویل چې هلکه څه چل دی؟
بادام ګل ورته کیسه وکړه او د خپلې وفادارۍ ثبوت یې ورته ورکړ. خان ورته څه ونه ویل او بیرته خپلې کوټې ته ستون شو. ده هم سره له دې چې ډیر په عذاب و خپل رباب یې سور کړ. شیبه پس د کوټې ورو شانته بیرته او دی د اوږده چورت نه راپخوت کړ. خدایه څه وینم؟ آیا دا خوب دی که حقیقت؟ په وره کې شیرینو له خپل ټول ښایست سره ولاړه وه. د رباب یوې خواته کېښود او له خپله ځایه راولاړ شو. شیرینو په خواږه آواز سره ورته وویل: بادام لالا، دا پټۍ مې ادې جوړه کړه. ما ویل ستا پر هار به درد کوي او د دې خبرې سره یې د ټیکري پیڅکه په غاښ کړه. بادام ګل یې سترګو ته وکتل او لږ څه مسکی شو. ورته یې په ډېره پسته لهجه وویل چې دا پټۍ څه ګټه لري؟ شیرینو په آریانۍ سره ورته وکتل او ویې ویل چې ولې ستا پښه خوږه نه ده څه؟ او بادام ګل ځواب ورکړ چې نه، زما مقصد د پښې له پرهار څخه نه و، بلکې زما زړه داسې لګېدلی دی چې ښایي جوړ نشي. او د دې خبرې سره کټ کټ په خندا شو. شیرینو د بادام ګل له خندا سره دا جرأت پیدا کړ او ورته یې وویل: هغه څوک چې د پښې پرهار ته پټۍ راوړي خامخا به د زړه غم هم ورسره وي. او بیا یې د ټیکري پیڅکه وچیچله. بادام ګل ورته وخندل او په ډیره مینه یې ورته وکتل. ورو یې وویل: خیر، زه د دې ښکلې طبیبې له وجود نه خبر نه وم. شیرینو چې دا خبره واورېدله شاوخوا ته یې وکتل او ویې ویل چې بادام ګله، چیرې دی رباب دی؟ ړومبی خو د تارونه داسې غږول چې ما به ویل چې زما د زړه مزي سوروي، خو اوس بادام ګل ورته د ځواب پر ځای رباب راواخیست او یوه په زړه پورې نغمه یې سور کړه. او شیرینو همداسې ورته ناسته وه، غږ او غوږ یې نه ښود. تا به ویل چې د ده د رباب د مزیو کې محوه شوې ده. ډیر مهال تیر شو ایله چې له بلې کوټې نه د شیرینو د مور غږ شو او همداسې شیرینو وغوښتله. نو شیرینو په ډیر تلوار سره پټۍ بادام ګل ته ورکړه او ترېنه راووتله. او په دې ترتیب و چې د دوی مینه یو بل ته سره ښکاره شوه. او سم له همدې شیبې نه و چې د شیرینو مور په دې باندې بدګمانه شوه او تل به یې څار ورپسې کاوه. د کور مزدوره حلیمو یې ورپسې کړه چې تل د شیرینو احوال ورکړي. بادام ګل هم له دې څارنې بې نصیبه نه و. تل به حلیمې رښتیا او دروغ احوالونه وروړل. زمانه په تېرېدو وه او هر وار به یې د دوی مینه هم پخوله او د دوی د ژوند په پاڼو باندې یې نوي رنګونه شیندل. دوی نور ډیر ځان ساته. دوی اوس هغه پخواني بادام او شیرینو نه وو چې بې خیاله به یې د خان له مخې ټوکې سره کولې او خندل به یې. کوم وخت به چې بادام ګل کور ته اوبه راوړې نو همدا چې بانکي به یې له اوږې کښته کړ، د سترګو له څنګو به یې شیرینو ته کتل او په دې ترتیب به یې سلام ورکاوه. او شیرینو به هم په شونډو باندې د مسکا یوه نرۍ څپه ورته تېره کړه او د ده د سلام ځواب به یې ور اړاوه. د دوی ترمنځ هره ورځ همدا لیدنه وه او چې ماښام به شو وروسته تر ډوډۍ او لمانځه به بیا د بادام ګل رباب سور شو. څو واره ورته د خان ښځې ویلي وو چې بادام ګل له رباب وهلو ناواړه وي، خو خان په سړه سینه ځواب ورکړی و چې ستا یې په څه، پرېږده، زلمی دی، ساعت تېروي. نو کله چې له رباب سور شو د شیرینو په زړه کې به د مینې تاو بیا زیات شو او یوه ټوټه احساسات به ترېنه جوړ شول. د دې د زړه سیند به په غورځنګونو راغی او ډیره به بېتابه شوه او په همدې بېتابۍ کې به ورو ورو خوب پرې زورور شو او د خوب په زړه پورې او آرام اقلیم ته به یې کډه وکړه. اوس نور د هغې عادت ګرځېدلی و چې د بادام ګل د ربابو په زونګو سره خوب ورشي او سملي هره شپه همدا زونګې وې، چغې او فریادونه وو او هره شپه هم شیرینو وه. د دې پیښې سره د خان په کور کې ځینې نور حوادث د زیږېدو په درشل کې وو او دا پخپله د بادام ګل او شیرینو په ژوند کې نوی فصل و. کیسه داسې وه، هغه زلمی چې د بادام ګل له لاسه یې وهل خوړلي وو او د بادام ګل له خوا ښه سپک شوی و، د خان کره د شیرینو په باب
یې مرکه رالیږلې وه او لکه چې ښکاره وه د شیرینو مور هم دې مرکې ته هو ویلي وو. خو کله چې انځر خان کاکا ته د دې خبرې حال څرګند شوی و نو یې ښځې ته ویلي وو چې زه له داسې خلکو سره چې زما د ناموس سپکاوی یې کړی وي خیښي نه کوم. آیا له هغه وخته ډیره موده تیره شوې چې د دغه سپکاوي په وجه بادام ګل چاقو خوړلی و او په دې ترتیب و چې خان د دغې جرګې او د شیرینو د مور بندوبست شنډ کړی و. ورځې شپې تېرېدې او د دغو شپو او ورځو په اوږدو کې هم د شیرینو او بادام ګل د مینې ماڼۍ د نړولو لپاره نقشې ایستل کېدې. څه موده وروسته د یو بل کلي نه شیرینو ته جرګه راغله او دا ځل جرګه بریالۍ شوه او دا وار د شیرینو مور داسې کوډګري کړې وه چې خان کاکا هم د جرګې مننه کړې وه. که څه هم انځرګل خان کاکا ویلي وو چې زه مې خپله لور نه پردی کوم او که چیرې خپله لور واده هم کړم نو له بادام ګل نه پرته یې هیڅ چاته نه ورکوم. خو د دې خبرې سره سره یې میرمنه د تور مار په شان په تاو راتاو شوې او په پیغور سره یې ورته وویل چې ته غواړې دوست او دښمن په موږ پورې وخندوې. اخر دې نازولې او منلې لور 20 کلن مزدور ته ورکوي او خان کاکا په دې خبرې غلی شو. کله چې د شیرینو مور دغه چوپتیا لیدلې وه نو فکر یې کړی و چې ګنې رضا شوی دی او سبا یې بیا د وخته د جرګې خولې ورخوږې کړې وې. هره خوا خوښي ده، لوی اورونه بل شوي وو او دیګي یې ورباندې ایښي وو او د پښو ایښودلو ځای نه و. مست ساز روان و، کوچنیان هم داسې تر پښو او لاسونو لاندې کولیدل. خان کاکا هم په ظاهره کې خوشحاله ښکارېده او له سره ټول خوشحاله و. نو یوه بزګر بل ته وویل هی 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 نن شپه د چړچو شپه ده، همدا ناوې او همدا موړ زوم سره جوړیږي. ته به وایې چې یو بل سره جوړ شوي دي خو په دغه لوی کور کې 4 سترګې وې چې اوښکې یې تویولې او 2 ځوان او هیلهمن زړونه وو چې غم او خواشینۍ پکې څپې وهلې. 2 غورځنګونه یې په پلو کې وو او له کرکې او نفرت نه ډک آهونه وو چې د دواړو تر مریو راختل. شیرینو او بادام ګل د شپې کاروان ورو ورو سهار ته په رسېدو و چې هلکانو غږ کړ خان کاکا ورا تیاره ده او له دې خبرتیا سره د سازیانو ساز لا هم مست شو. زوم په یو سره او مست آس باندې سپور او داسې خوشحاله تر نظر راته چې هیڅ یې ګمان نه کاوه چې په نړۍ کې به غم او خواشیني موجوده وي. او همدا چې ورا غوښتل حرکت وکړي نو بادام ګل د خان کاکا په غوږ کې څه وویل او د دې سره خان کاکا کټ کټ وخندل او ورته وویل چې ولې نه هلکو یوه شېبه اوسئ چې بادام ګل په رباب کې د یوې نغمې غږول غواړي. او دا نغمه لا خان کاکا دا خبره نه وه بشپړه کړې چې ترنګ شو او د بادام ګل ماهرې ګوتې د رباب په تارونو باندې تیرې شوې. د رباب نه بیا چغې پورته شوې او په زنګو او زګیرویو یې د کلي د نیمې شپې فضا په سر واخیسته. داسې چغې او فریادونه چې د یوه یتیم د زړه حال چې 20 کاله یې د خان په دروازه کې مزدوري کوله او د هغه چوپړ ورته کتل او ژړا یې په مرۍ کې غوټه شوه. د ورا آس روان شو او د بل کلي لاره یې په مخ کې ونیوه. د بادام ګل د نغمې پای هم په حقیقت کې د هغه د دردونکي ژوند پای و. سبا سهار همدا چې ټول له خوبه پاڅېدل خان کاکا د بادام ګل د خونې ور وټکاوه او غږ یې وکړ چې هلکه لمونځ به دې قضا شي. خو همدا چې غږ یې وانه ورېد نو ور یې ور خلاص کړ او همدا چې ویې کتل نو د کوټې دیوالونو یوه غمجنه خندا پسې وکړه او لکه چې هغه مسخره کوي خندا یې په غوږونو کې تاوه راتاوه شوه. هغه اریان پاتې شو چې څه وکړي او دا یې په زړه کې تیر شول چې بادام ګل به اوس چیرې تللی وي او لا یې دا اندېښنه په مغزو کې سمه نه وه پخه شوې چې ور وټکېده او د زوم د کلي نه احوال راغی چې خان کاکا دې راشي او د بادام ګل جنازه دې یوسي. هغه جنازه چې اوبو راوړې ده او د کلي بزګرانو له اوبو راویستلې ده. د انځرګل په زړه باندې د غم او خواشینۍ لړۍ تاوه راتاوه شوه او ولاړ چې جنازه راوړي. همدا چې د شیرینو د ناوېتوب تر پالنګه ورسېد
نو بیا وخته د بادام ګل جنازه د کوز کلي د شیرینو کلي ته د مبارکۍ دپاره ور رسېدلې وه او د دې خونړي او سپان د سیند لپاره دا د کلیوالو نوی سوغات و. درنو اوریدونکو، دغه وه زموږ د نن ورځې لنډه کیسه چې ما تاسې ته وړاندې کړه. په دې کیسه کې یو څه کلمات شاید داسې ویل شوي وي چې هغه غلط وي او د هغې ډېره زیاته بخښنه غواړو، ځکه چې دا کیسه ډېره پخوانۍ کیسه ده او دا د پښتنو یو فولکلوریکه کیسه ده چې دا زموږ دپاره ډېر ارزښت لرونکې کیسې دي او موږ ترې ډېر څه زده کولی شو، په دې هیله چې خوند به مو ترې اخیستی وي. که چیرې خوښه شوي مو وي نو کمنټ ضرور پرېږدئ، خپل احساسات را سره د دې کیسې په اړه ضرور شریک کړئ. نور چې هر چیرې یاست خوشحاله اوسئ. د الله په امان.